زمونږ پیغمبر اسلام وایي هغه ښځه چې هغه خالونه لګوي د دوی الله لعنت دي پې هغه ښځه چې څوک یې وله لګوي په هغې دې هم د الله لعنت دي هغه ښځه چې هغه د وروځو نه ویښته وباسي په دې دې هم د الله لعنت دي هغه سړی چې هغه د مخ نه د ویښته راشوکوي شیطان دی که نه بعضې خلک د دې مخ د دې ځای نه دا ویښته راوباسي نو څوک یې خرهي حدیث کې لفظ د نامسه راغلی دی دا د نفس صفت دی نامسه هغه نفس ته وایي چې هغه د مخ نه ویښته شوکوي شریعت په دې خلکو باندې لعنت کړی دی شریعت وایي چې په هغه ښځه دی د الله لعنت وي چې هغه غاښونه ډرای کوي او کلاووي او موږ او تاسې اوس که د دې خبرو لحاظ وکړو نو موږ به د الله او د رسول سمینه وي او که موږ د دې خبرې لحاظ ونه کړو نو بیا زموږ نه الله پېژنو نه رسول پېژنو هسې د خولې یو ها خو دی کوي